قومندان هاشم لوګری په یو برید کې ټپي شوی دی. هاشم لوګری چیرته او کله څنګه ټپي شو ټول معلومات را سره د همدې ویډیو تر پایه وګورئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوې راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. هاشم لوګری ټپي شوی دی. شیبه وړاندې کابل مسحي اړوند سیمه کې نامعلومه وسلوالو د ملي اردو پر سرتیرو ډزې کړې دي چې پکې هاشم لوګری هم ټپي شوی دی. د عیني شهیدانو په وینا هاشم لوګری دا مهال روغتون ته انتقال شوی دی او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی. هاشم خان د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د ټولو افغانانو په زړونو کې ځای لري. ټول ځوانان د هغه له نوم سره آشنا دي او وخت نه وخت له هغه سره بنډارونه کوي. لا تر اوسه پورې د هاشم لوګری د ټپي کېدو د نوعیت په حق له کوم معلومات نه دي را رسېدلي، خو د هغه نږدې خپلوان او عیني شاهدان وایي چې هاشم لوګری برسېرن ټپي شوی دی او دا مهال د کابل په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دی چې روغتیایي حالت یې تر اوسه پورې د ډاډ وړ ښودل کېږي. په دې تړاو به نور تازه دقیق او وروستي معلومات هم له تاسو سره شریک شي. که دغه ویډیو مو خوښه شوې لایک او شیر یې کړئ. همدارنګه د راتلونکو معلوماتو لپاره زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.